الله الرحمن الرحیم. راځو نور هم په یونیټ اپریټرز باندې بحث کوو. ان انکریمنٹ ډیکریمنٹ اپریټران یا هم positive negative یا داسې نور operators provide a more convenient and compact way to increase and decrease. دې څنګه دي وایي more convenient by one. نو زه دا څنګه کار کوي. پر مثال موږ ویلي وو چې for example زه خپل د فایل سیو ډیسکټاپ ته راځو. دلته راځو لیکو operators .java کلاس جوړو د چی په نامه operators په نامه مین خلاصو. فرض مثال موږ لرو انت مساوي کېږي د 15 سره. اوس فرض مثال زه لیکم پلس پلس تست. که چیرې زه دا اوټپوټ راوباسم system dot out dot print او دلته چې print اوټپوټ راباسو د تست. فرض مثال دا سیو کړو. راځو خپل ډیسکټاپ ته راځو لیکو java c operators java ایرر نشته. بیا لیکو java operators رن کو. نو وګورئ موږ ته ځواب څه ورکړي 6. که څه هم زموږ قیمت 15 و یو اضافه سو څه وسو 6 سو. دغه ته موږ وایو انکریمنٹ اپریټر پلس پلس. بل لاره هم موږ کولی شو چې دا ولیکو یعنې داسې تست مساوي کېږي تست جمع یو. دا او دا سره هېڅ فرق نه کوي. پر مثال زه دا چې کوم کومنټار وم په داسې صورت زه اوس بیا دا رن کوو. یا پلس سیف کېده. راځو خپل cmd ته راځو کمانډ پرامپټ ته راځو. دلته یا خپل پروګرام کمپایل کوو بیا رن کوو. وګورئ موږ ته هغه 6 لاسته راځي. پر مثال زه قیمت اروم 6 مثلا لیکم لس. دا سیف کړئ رن کړئ کمپایل کوو بیا رن کوو. نو وګورئ لس یو اضافه که څو کېږي 11. نو دغه طریقه او دغه طریقه دواړه څه کوي دواړه یو کار کوي. دواړه یو معنا لري. همدارنګه که چیرې موږ ډیکریمنټ ولرو یعنې ماینس دغه لپاره دلته یوازې څه کوو ماینس ورکوو. مثلا اوس لس لرو یعنې د تست څخه یو کمه کړه بیرته په تست کې ذخیره کړه. تست مساوي کېږي د څو سره لس سره. لس د یو سره منفي کېږي بیرته په تست کې ذخیره کېږي او موږ ته تست پرنټي. دا سیف کړي. بیا په کمپایل کوو بیا انټرپریټ کوو. نو موږ ته څه راکوي لس بخښه کوي نه. راځو دا زموږ د انکریمنٹ ډیکریمنٹ اپریټران سو چې بل طریقه بل شکل هم لري چې موږ ویل دغه شکل سره هم موږ څه کولی شو ولیکو. یعنې که چیرې زه وغواړم په فور لوپ کې استعمال کړم په فور لوپ کې هم موږ څه کولی شو د دا څخه استفاده کولی شو. راځو مثلا لیکو فور لیکو تست بیا لیکو مثلا تست کوچنی د څو څخه د 20 څخه مثلا تست د 13 څخه شروع کېږي تر 20 پورې. دلته لیکم چې تست مساوي کېږي تست جمع یو. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دلته یو څه وجوده سو. د ده په ځای موږ کولی شو چې مستقیم ډول سره چې ولیکو تست پلس پلس یا هم پلس پلس تست ولیکو. راځو بیا وروسته د پاسفکس او پریفکس په اړه بیا خبرې کوو. ښه اوس راځئ دا څه کوو دا خپل تست پرنټوو. ښه راځو دا خپل د انیشلایزیشن او ډیکلیریشن دواړه چیرې کوو د تست د فور لوپ دننه کوو. نو تست دلته لیکو انت تست مساوي کېږي د څو سره مثلا د 10 سره. د 10 څخه شروع کېږي تست کوچنی یا مساوي مثلا تر 20 پورې تست ته یو اضافه کوه او ما ته تست وکړه پرنټ کړه. ښه راځئ دا سیف کوو. خپل cmd ته ځو په کمپایل کوو. دلته یو ایرر لرو وایي not a statement
ګورو چیرې ایرر لرو. ښه دا ایسته کړئ. فایل دا کمپایل کړئ، بیا انټرپریټ. نو ویې ګورئ 10 11 12 13 14 دلته یو سلاش ان ورکوو چې نیو لاین ته راسو. دا سیو کړئ، کمپایل کړئ، رن کړئ. نو ویې ګورئ موږ ته د 10 څخه تر 20 پورې پرنټېږي. په دا طریقه سره موږ ورکوي. بل طریقه سره هم موږ کولی شو چې یوازې څه شی ولیکو، پلس پلس. کنټرول اس کړئ، کمپایل، انټرپریټ، نمبر ته به هغه نتیجه راسره کړي. بل ورځ اوس چې شته پریفکس او پوسټ فکس ده. لکه څنګه چې موږ وویل دا زموږ انکریمنټ اپریټران چې دي یو څه لري پریفکس او بل څه لري پوسټ فکس. دا دواړه راځو بحث کوو چې د دواړو ترمنځ فرق څه شته. موږ کولی شو د انکریمنټ لپاره هم د دوی استعمال کړو او د ډیکریمنټ لپاره هم. انکریمنټ مثلا تست پلس پلس او ډیکریمنټ مثلا تست ماینس ماینس. تست پلس پلس یعنې یو اضافه کوو او تست ماینس ماینس یعنې یو کموو. With prefix form, the operator appears before the operand, while the postfix form, the operator appears after the operand. یعنې څنګه که چې اوس دا حالت چې دی postfix دی، اول پله اپرند راځي، بیا چې راځي اپریټر راځي. اپرند چې شو تست شو، دلته تست چې شو هغه وریبل دی. اپرند موږ ویل هغه وریبل دی چې په هغه باندې موږ څه کوو، دغه عملیه اجرا کوو. نو دا ته موږ اوس څه شي وایو، دا ته اوس موږ پوسټ فکس وایو. پریفکس بیا داسې دی پلس پلس تست، دا ته موږ څه وایو پریفکس، یعنې اپریټر د اپرند د مخ راغلی، دا ته موږ څه وایو پریفکس. Well, below is an explanation of how the two forms work. Our prefix increments the variable value and uses the new value in the expression. اول پله څه کوي prefix، اول پله variable increment کوي، بیا وروسته د value استعمالوي. وایي prefix increments the variable's value، اول پله د variable یعنې د مجهول قیمت increment کوي and uses the new value، وروسته بیا new value په expression کې استعمالوي. فرض مثال لرو int y مساوي کېږي د څو سره، څلور سره. لیکو ورکو پلس پلس شي x. نو موږ څه وکړو دلته اول قیمت لرو x، مجهول مو x مساوي کېږي د څلور سره. بیا راځو دلته y کې څه کوو پریفکس ذخیره کوو، پریفکس او په y کې ذخیره کوو. راځو دا سیستم د اوت له لارې دا موږ اوټپوټ راباسو. پرنټو وای دا سیف کړئ. راځو خپل پروګرام کمپایل کوو، بیا انټرپریټ کوو. نو څو موږ ته 15 قیمت مو 15 شو 15. نو دا معنی اول پله زموږ وریبل څه کوي، زموږ والیو اول پله انکریمنټ کوي، بیا د هغه وروسته په ایکسپریشن کې استعمالوي. اول پله د ایکس والیو چې کېږي انکریمنټ کېږي د یوه په اندازه چې دا څو کېږي 15، بیا وای ته څه کېږي ذخیره کېږي. اوس نو که چیرې موږ د وای قیمت یا هم د ایکس قیمت پرنټ کړو، دواړه قیمتونه څو ده 15. اوس مثال زه د ایکس قیمت هم پرنټ کوم او د وای قیمت هم. دلته موږ یو مسج لیکو، داسې په مسج کې دلته وای مساوي کېږي، دا هم کانکټینیټ کوو. بیا راځو دلته لیکو ایکس مساوي کېږي کانکټینیټ کوو. راځو دا بېرته رن کوو. نو ویې ګورئ وای هم 15 دی او ایکس هم 15. ښه راځو اوس post fix ته. The variable's value is first used in the expression and then increased by 1. اول پله وریبل یعنې زموږ دغه د ایکس قیمت اول پله هغه په ایکسپریشن کې استعمالیږي، د هغه وروسته د یوه په اندازه اضافه کېږي. هغه وخت کله چې موږ post fix څخه کار واخلو. فرض مثال زه راځم دغه ایکس لرو د مساوي کېږي 4 سره قیمت وای ته مساوي دلته راځو چې لیکو ایکس پلس پلس. راځو اوس دا څه کوو پرنټو او توپیر ګورو. راځئ یو پله کمپایل کوو، بیا انټرپریټ کوو. دلته اوس ویې ګورئ د ایکس قیمت څو سوي دی 15.
که څه هم دلته څو ده 40 او د وای قیمت څو دی 40 ولې ځکه چې انکریمنت سوي دی یوازې x انکریمنت سوي دی یعنی د انکریمنت والیو په وای کې ذخیره نه ده پریفکس او پاسفکس فرق سو اساینمنت اپریټر چې موږ په ساده ډول سره موږ چلو دا مساوي علامه مساوي علامه ته موږ په جواب کې شوی اساینمنت اپریټر وایو مثلا زه یو وریبل جوړوم د انت والیو په نامه دا ته زه غواړم قیمت ورکړم د قیمت د ورکولو لپاره دا قیمت ورکول ته موږ شوی اساینمنت وایو د هغه لپاره موږ مساوي علامه استعمالو نو دا شي سو اساینمنت اپریټر سو assignment operators shorten assignment operators موږ ویلو چې داسې دي چې یا یو پلس وي مساوي منفي مساوي ضربي مساوي مثلا تقسیم مساوي مودلو مساوي دا ټول هغه assignment اپریټرونه چې موږ استعمالو بل مثلا چې شو and مساوي بل مثلا or مساوي نو زه اوس په دې باندې کار کوو چې دا شارټ هینډ اساینمنت اپریټران څنګه کار کوي والیو مساوي کیږي تر 15 سره یو بل انت لرو مثلا انت والیو 2 مساوي کیږي مثلا 100 سره 6 سره اوس راځو څه کوو دوی دوار سره جمع کوو که چیرې دوی دوار سره جمع کوو مثلا موږ یو بل وریبل ته ضرورت لرو مثلا لیکم انت سم مساوي کیږي value جمع value 2 نو په دې طریقه سره موږ څه کولی سو دوی دوار سره جمع کولی سو بل طریقه هم موږ کولی سو چې د دغه شارټ هینډ اساینمنت اپریټر څخه کار واخلو یعنې څنګه کوو لیکو value جمع مساوي value 2 په دې طریقه سره که چیرې موږ د دا اوتپوټ راوباسو یا هم د دا اوتپوټ راوباسو دواړه موږ ته یو نتیجه لاسته راکوي نو زه د دا اوتپوټ راباسو لیکو چې سم دلته لیکو of addition راځو اوس خپل دویم فارم ته دلته په کومې یو مسج لیکو مثلا سیکنډ زه دا رن کړي یا پله کمپایل کوو نو ایرر نشته رن کوو وګورئ په دواړو فارمو کې موږ ته څو لاسته راکوي 11 یعنې دا په دا معنی ده چې شارټ هینډ اساینمنت اپریټر استعمال کوو یا هم یوازې د جمع علامه استعمال کوو دواړه موږ ته څه کوي یو قیمت لاسته راکوي یعنې 15 جمع 6 څو کېږي 11 دغسې که چیرې موږ منفي ورکړو مثلا ماینس دلته موږ څه شوی سب یعنې سبتراکشن نو اوس راځو دغه شارټ هینډ اساینمنت اپریټر ماینس ایکوال دلته هم استعمالولی سو ماینس ایکوال دا پله موږ څه کوي د مثلا ورکو دلته څو لس والیو او والیو 2 ته څو ورکړو 6 نو اوس غواړم چې د لس څخه 6 منفي کړم نو په دې طریقه سره هم موږ منفي کولی سو په دې طریقه سره هم او دواړه موږ ته یو نتیجه لاسته راکوي دا راځو سیو زه خپل سیم دې ته راځو دلته یو پله کمپایل کوو ښه بخښه کوي دلته دا سب و دلته هم موږ باید څه وکړو سب ورکړو دا څه وسو سیو کوو انټرپریټ کوو نو وګورئ په دواړو حالتو کې موږ څه راکوي لاس 16 راکوي څلور فرست فارم سیکنډ فارم په دواړو فارمو کې موږ ته څو لاسته راکوي سیم والیو لاسته راکوي فرض مثال که زه غواړم چې ضرب وکړم د دوه عددونو ضرب مثلا غواړم چې د دوه عددونو ضرب وکړو یعنې داسې د هغه لپاره موږ مثال چې لرو وریبل نوم هر نوم چې ورکوي ورکوی سي ملټیپلای هر وریبل نوم ورکوی سي مشکل نشته د هغه لپاره موږ ضرب ورکوو شفت نیسو اته باندې کلیک کوو نو والیو 1 والیو ضرب والیو 2 راځو دلته هم د شارټ هینډ اساینمنت اپریټر څخه کار اخلو والیو ضرب مساوي څه شي والیو 2 راځو اوس دا یو پلس سیو کړئ زه سیم دي ته سیلس لري خپل کمانډ لاین صفحه پاکو کلیر کو راځو دلته لیکو یو پله کمپایل کوو خپل پروګرام جاوا سی اپریټر د جاوا
دلته سب بیا خپل اپریټر نوم کوم وخت چې موږ په یو اپریټر کې دوه ولیوګانې ذخیره کوو نو دلته هم موږ باید څه وکړو دا قیمت باید وارو خپل د وریبل نوم دلته هم باید څه وکړو چینج کړو دا سیف کې بیرته راځي دا کمپایل کې انټرپریټ کوو نو وګورئ په دواړو حالتو کې موږ څه وکړي شپېته شپېته لاسره کوي یعنې لس سروې شپږ څو کې شپېته په دواړو حالتو کې د هغه تقسیم موډلو اند اور ټوله څه کوي دغه یو شان کار کوي ښه دا څو زموږ د چې شارټن اسایمنټ اپریټر او همدارنګه اسایمنټ اپریټر زه په لاجیکل اپریټرس باندې کار کوو یعنې منطقي اپریټران یا په خپل کلاس جوړو د چې په نامه لاجیکل اپریټرز زه د خپل پروګرام سیو stop ته dot java زه خپل مین فنکشن خلاصو فرض مثال زه غواړم موږ وایو داسې چې لاجیکل اپریټران موږ داسې وایو چې منطقي اپریټران دي منطقي اپریټران هغه اپریټران دي چې یا ترو یا فالس دوی په څه باندې کار کوي په ترو او فالس باندې کار کوي یعنې داسې فرض مثال زه دوه قیمتونه لرم انت A مساوي کیږي څو سره مثلا د 10 سره او انت B مساوي کیږي څو سره 12 سره زه غواړم چې زه په دوی باندې لاجیکل اند اجرا کړم یعنې لاجیکل اند چې ضرب اول پل تاسو یو شی په پام ونیسئ ښه چې لس که چیرې زه غواړم باینري ته واړوم یعنې صفر یو ته واړوم نو د هغه لپاره موږ یو سیستم لرو سیستم داسې دی چې ته څلور دوه یو راځئ اوس دلته لیکو چې یو صفر یو صفر نو اوس دلته وګورئ یو جمع ته څو کېږي نه دوه جمع ته څو کېږي لس نو موږ ته لس لس راکوي نو دغه زموږ د لس دسیمل او دا زموږ د لس چې شو باینري شو دا یو شی په پام ونیسئ دا موږ څه کوو کومنټ ته اړوو دا لس سره نو زه اوس خپل 12 هم دغسې څه ته اړوو اوس وګورئ اته جمع دوه څو کېږي اته جمع څلور څو کېږي 12 اته نولس یولس 12 نو راځو داسې لیکو د هغه لپاره موږ باید څه وکړو 12 سره ځکه چې څلور جمع اته جمع څلور څو کېږي 12 راځو اوس دوی دواړه سره ضربو د دې د دواړو د ضربولو لپاره داسې کوو که چیرې صفر د صفر سره ضرب شي موږ څه سوله کوي صفر لاسته راکوي که چیرې یو د یو سره ضرب شي هغه موږ څه سوه لاسته راکوي یو نو دا معنی لري که چیرې زه 12 باینري که چیرې 12 د 10 سره څه شي کړم اند اجرا کړم نو موږ څه سوه لاسته راکوي دغه اته موږ څه سوه لاسته راکوي اته سره زه اوس ګورو چې آیا دا دغسې دي که نه د هغه لپاره موږ څنګه کوو داسې یو داسې کوو ووایم انت سی سی مساوي کېږي A امپرسنټ B یعنې څه وکړه A لاجیکل اند اجرا کړه پر د سی سره یعنې د دوی بیتونه یعنې لس د 12 سره ضرب کړه او نتیجه ماته لس راکړه هغه په سی کې ذخیره کړه فرض مثال داسې وبولو چې دا څه دی اته څو شو سی راځه اوس دا څه کوو پرنټ کوو سیسټم dot out dot print println راځو خپل سی پرنټو دا مو پرنټ کړي اوس دا سیو کړي راځه دلته جاوا سی
logical operator د Java بخښه کوي دلته موږ باید څه ورکړو B A ضرب B باید C ذخیره کړو کنټرول S دا بیرته کمپایل کړئ interpret code Java logical operators ران کړئ نو موږ 16 سره کوي 8 موږ هم دلته ویلي وو چې موږ 16 سره کوي 18 سره کوي ځکه چې logical and یعنی چې شي اجرا کوي ظرف عملیه اجرا کوي